الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. شپږشتمه سپاره سورہ محمد آیات نمبر 12. مخکینه رکوع کې آخری آیات کریمه کې دا خبر او فرمایلا چې د کافرانو معاون مددگار نشتا. اوس د مسلمان د فارغ بشارت او زیره ذکر کړي او کوم خوونه او صفاتونه چې ناکاره دي دا غي نشاندهي کوي او دا به ذکر کړي چې تسلی او تخویف په ذکر کړي. اے نبی ک تاسو په کلی کې نپری دي بالاغه دې نپری دي خیر دې تفروا مکوا الله بددي جړډي او بس ختمي. آیات نمبر 42 اول کی ذکر کے بشارت او زیرے. ان اللہ بیشک اللہ یدخل الذین داخلی آکسان لرا آمنو چی ایمان راوڑے دے و عمل کئی عمل صالح آغا عمل چی پا طریقہ دخبل زمانے دا نبی باندی اغیتو علیگی عمل صالح کہ پا طریقہ دخبل زمانے دا نبی نائی تو ته ډیر صالح ویوا صالح نه دی عمل خراب دی. قرآن ذکر کړي سورہ فاتر کې افمن زین له سوء عمل فرآه حسنا. یو سړی هغه د ناکاره کار ښایسته ښکاري او هغې ته ښایسته وایي. یو هغه دی چې ناکاره کار کوي او ته ښایسته ښکاري، یو هغه دی چې ښه کار کوي او ته ښایسته ښکاري. وایي دواړه برابر دي وینا. جنات جنتونو تا تجری چه بهیگی با من تحتیا لاندې دا بادو داغینا لاندې دونو داغینا الانهار نهرون ولی او دا آغا ولو داغی صفت رستو پلنسم کی ذکر گئی چی چو نهرون دین آغا رستو ذکر گئی دیزی پوری بشارت او زیره. والذین کسان کفروا چی کافران دی یتمتعون دی اتسک حاصلی ویاکلون خوراک گئی کما تاکل الانعام لکسنگ چی خوراک گئی ڈانگر دو ڈانگر پشان سن خوراک. تشبیح ذکر کردی دا تقریبا 10 وجه مفسرین ذکر کردی. یو دا ډنګر چې خوراک کوي انجام د خوراک ته نه ګوري. که خوراک ډېر کم نو څه چل بکی، که خوراک کم نو څه چل بکی. انسان به خوراک ته ګوري. بیا خاص کر مسلمان نبی اسلام فرمایي چې کافر په وو کلمو باندې خوراک کوي. د کلمې ډېری دي مان ډېر شي خوري. مسلمان ولا خورا خوري دومره چې دې په قدر ژوندې خراب نشي. نه یو دا چې په کافر کې سوچ نشتی په عاقبت الاکل انجام د خوراک سره. دویم دا عدم الفرق بین الحلال والحرام. د حلال او د حرام فرق نشته او بس خېټه ډاګوان راغونډوا اګه حلال او که حرامي، اګه په خیانت او که په دوکای، اګه په رشوت او که په سودی او بس کور ته راوړه اګه ستا واړه حرام راوړي او که حلال راوړي. ابوډا چې خدای رحم کړي زامن را لسنګان را کړی دي کور د مانو ډک دی شلدالوانو ډکی املوکانو د هیڅ شي کمې نه
ما وی ول استاشته څه وی موږ لا ویش نه کړی پردې ویش ته پردې په وسلونو کې ویش کېس نو عدم الفرق بین الحلال او د ګران کار چې یو سړی د حلال او د حرام تمیز وي الله دې موږ ټول مسلمانانو باندې د حلال او د رزق اسباب دروازې کړو الله دې موږ د حرام نه وساتي حرام کې د شروع په عبادت کې به بیا لذت او خوان نه عبادت پر ته عبادت نه ښکاري ادي باندې ان شاء الله سورہ حجرات کې واسو دریم دا د حیوان دا قانون دی بالاکل قائما حیوان مفروض دي خو چې کله ولا خوراک راوړی شي دې سمدستي پاتې ولاړی خوري انسانانو کې دا صفات ګرځیدلې ده چې دې ولاړ افق ولاړی خالد زیله کده چې ولاړ وتا په حیواناتو کار دی ته بناسته خوراک خوري ها عذر ده د کیناستو زین نشي د کیناستو مسله ده هغه جدا خبره ده کیناستو د سوپریدین چې نه بکینه ګوره هغه جدا شي نور د مسلمان خوراک چې دی نه پناستي ولاړ باندې نه د کافرو کار دی سلورم دا حیوان چې کله د څورب شي نو خلک یې ذبح کوي او کافر چې کله څورب شي نو یاکل حدود القبر د قبر چینجوي کار خدای کله ورزي خوف به شوم نو کافرون دا قانون دی چې د څورب شي نو چینجي خوشاله شي او د حیوانم دا قانون دی خوراک دی د بار خوري صرف څورب شم بس نو د مقصد نشته او په ډیر خوراک کې څوربواله نشته ګوره که یو سړی وایي چې زه خوراک دی د بار ډیر خورم چې څورب شم دغه خرابېږي ګډه خرابېږي اشتبته ختم شي پینځم لا یشکرون علی الاکل د کافر دا قانون دی چې خوراک خورنه شکر نه واسي نه د مخلوق شکر واسي نه د خالق من لم یشکر الناس لم یشکر الله نو د کافر دا قانون دی چې هغه شکر نه واسي د مسلمان په دا قانون چې هغه په خوراک باندې شکر واسي همیشه وایي الحمدلله ډوډۍ وخوړه الحمدلله او اوس کې الحمدلله پيوز کل الحمدلله خوب وشو الحمدلله فاسد الحمدلله بیت الخلا فاجر شو الحمدلله الذي اتم الحمدلله بار وخت کې بدد د الله شکر ادا کول په جبه الله دې زموږ نصیب د ګاډي نه خوشوي الحمدلله ګاډي کې زې ملاو شو الحمدلله چاته تاسو کو خی الحمدلله من چاله تاسو څنګه وي مرم نه تړونی ګورې نه د سينو وي الحمدلله دا کافر دا قانون دی لا یشکرون علی الاکل خوراک باندې شکر نه وایي بل د کافر او د حیوان دا قانون دی چې حیوان چې خپل خوراک خوري د ملګری خیال نسي نو د کافر هم دا قانون دی چې خوراک خوري د ملګری خیال نه خو چې څه دیمون شي او خدای دې چا سره په خوراک کې مکینو زکه چې هغه خو بیا صفاتونه بتاته اسړی ته چاوي خوراک کمو او هغه چې زموږ شم دی بل وی چې زموږ شم یاره وستا په قابل مرشه او داغه له تعریف راته قمقه هغه نه جوړ شو بیا څنګه هسپتال ته وړو بیا جدا چلو شو یې سیو ته وړو نه خکې دوا مو اجه کته کته یو فرق ختم شو بل ورځ دوی سره دنه بدل عالم یاره ما تا تابل ز خپل کار به سکړ و چې دسه نه جوړ ستا پلان څنګه مړ هغه نه جوړ شو کوم شو خلاص یې به کیڅو نور به کیڅو استاد ودا تاریخ سره هم خلا جوړ شو نو د حیوان او د کافر دا قانون دی چې د بلګری خیال بنسات د غریب خیال بنساتي لا يتفکرون فی حال الفقراء د غریب په حال سوچ نه چې ما خو وړه آیا زماده گاونډي مو پړل زماده غریب ملګری مو پړل دا خلک بسګ دغه شان د حیوان دا قانون د تاسو باندې اوریدل
چې حیوان خوراک خوري بسم الله ویلي ځکه حیوان خو د بسم الله سره د هغه څه کار نشي ویلی کافر بسم الله نه وایي نن سبا مسلمان بسم الله نو لا یاکلون بدون التسمیه یاکلون بدون التسمیه دې به خوراک خوري بيد تسمينا بسم الله بنوي لا في اولي ولا في اوسطي ولا في اخري نه په اول کې نه په منځ کې نه په اخري وړي پاتې شي باغې کې نه وي الحمدلله په اخر کې نو تفهیم القرآن مودودی لیکلي دي مولانا مودودی هغه وای دلته چې تشبيه ورکړي د کما تاکل الانعام لکه ډنګر چې فراخوري هغه وای عجیب خبره کړي هغه وای لکه څنګه چې حیوان د ژوندۍ د مقصد نه نه خبر د خپل مقصد نه معلوم نو دی انسان او د کافر ته د خپل ژوندۍ مقصد نه دلته چې الله د کافرو بشان خوراک د حیوان بشان خوراک کافر خوري وای د دې دا مقصد تفسیر مظهری لیکلی دی هغه وای دلته چې ویلي دي ځکه چې په دې کې حرص یې الله دې موږ د حرص نه وسه مو کله ماشوم سره لاشي نو زما یا کنده راځي چې هغه په خله کې څه خوراک وکړي ځله مور نه صبر کاوه نه مور نه دی یو الله باندې هغه سليمان عليه السلام مې دې کلم اړي لسم صفات ذکر کړه تفسیر مظهری وې تل چې چا انعامات ورکړي دي احسانات کې کړي دي د دې د منعم نه غافل دي که په دنیا کې چر چا خپل کړي نو په کار د چتا ډوړې وړو هغه ته ولا دعا او چیرې ما سره ډېر څه کړي ما شومان ته وی چرګه دعا ورته که چا سره خو وکړو حدیث کې راځي فکافرون بدلا ورکا که بدلا یې نشي ورکول نو دعا ورته وکړه چې فجزاک الله الله دې تعالی بدل درکړي جزاک الله کوله معنی ته وګوره چې جزاک الله معنی الله دې ټوټه ټوټه کا او چې جزاک الله نو الله دې تعالی بدل درکړي مڅ دونه فرق دی کتا ورته چې جزاک الله نو معنی الله دې ټوټه ټوټه بل به جوړ لاجه وزن نه جوړ الله نو ځکه قران ځکه وای والذین کسان کفروا چې کافران دي یتمتعون دیوسکا یتمتعون سکاسلای ویاکلون دی خرافری کما تاکل الانعام لکه څنګه چې خرافری ډنګر والنار مسول لهم زید اړخ لګولو د دیو ده مشکات ذکر کړی دی 366 صفحه ده د امام ترمذی رحمه الله روایت ذکر کړی دی سلمان فارسی نبی اسلام ته وای قرأت فی التوراۃ ما په تورات کې لوستلی دي چې د برکت د طعام الوضوء بعده چې لاسونه انزل لاغې ورستو نو په دې خوراک کې بلوي برکت چې تا ډوډۍ وخوړه ورستو لاسو ودا په تورات کې نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده برکت د خوراک دا دی چې اول کې لاس وینځه او په اخر کې لاس وینځه او په اول کې چې کله لاس وینځل نو طالب دا ډوډۍ خوند درکوي زبردست کار دی لاسونو کې آسان بل د لاس دا پته نه لګي آیا دا د ون سره لګیدل نه دا د بوټ سره لګیدل نه چپل سره لګیدل نه دا د دیوال سره لګیدل نه کې دې شي په دغه دیوال باندې مار خپل زهر پریخي په دې پټ باندې چرته کېرواړ یا بل شپل زهر پریخي او تا دا غي سره وړي واغه څه کته لاړو دا مګي څه بیا نه لري دا لاسونه انزل لو سلمہ رضی الله تعالی کونډ شو خاون او خاص نبی اسلام تعالی وی دا الله نبی زما خاون نش ما ته واړو بچی پات نبی صلی الله علیه وسلم او الله مبارک اوچت وی الله دې تعالی د دې عیواز په دنیا او په آخرت کې دالینه خاصه ده بس دې خو امین وي روان شو دا سوچ کوم چې زما د خاون نه به ما د عیواز سم ملوش مشر دې ته وي نبی صلی الله علیه وسلم د دې د خاون د وفات کېدو چې دې خاون باندې نو دا به عیدت دی
ورځ چې د خاوند په کور کې تیرې دته عدت وایي او دا چې ماشوم په ګډه نو د ماشوم پیدا کېدو پورې ماشوم په ګډه نه نو بیا څلور میاشتې د سروزي نبی صلی الله علیه وسلم دا تعریف معلوم اخیری ورځ ده نبی اسلام پس قاصد ولېږه وېستان نن د عدت د خاون اخیری ورځ ده نو کته بیا سبا نه د خپل پلار کرځي یا ځان بل خاون چرته کې یا چا تاسو تا کړه او بل خاون کې رته اجازه دې ته مشهور هغه قاصد واپس راولېږه وې زما واړه واړه ماشومان دي نو زدا خرابوم نه زه د دې لپاره کوانتون کو وختانو د کوانتون یم بدس نبی اسلام قاصد بیا ولېږه وې ته دا تاسو کا چې یو کس تا خالص د ماشومان لپاره نو څه مقصد نه خو چې د ماشومان تربیت ولول بیا دا ډېر کم خلک اچو واپس را وې نبی اسلام دې سوې چې د ماشومان تربیت لپاره د سوکالي نو بیا واده کوم ځوان خزانه په کور کې نه کوي سبا کوم د چا سترګو ته بناس قاصد واپس راغی نبی اسلام ته فرمایل دې سوې نبی اسلام دا ورته وایي چې نبی اسلام سره نکاح هغه وایي ما ته پته ولګی دا نبی اسلام وایي چې الله دې تعالی د دې نه خعي وزدر کی د پیغمبر نه خعي وزدر اوس نبی اسلام د دې د ماشومان چې د ځان سره راوسته نبی اسلام د ماشوم په غېږ کې واپس پردې ماشوم او د ځان سره په ځانګو مبارک کې نه وی ډوړې راوړ مونږ له راوړ ماشوم کو ماشوم ایت معصوم وای د ګناہوں نه پاک ته وو د سنه زموږ عموما د چې خپل ماشوم نه کدا غاز دبلی اشاره کی مو پیږي او کبره دې ماشوم معمولی چترنګ ورانو دې غاړي کو دا غاړي هغه بیا د سر قرآن ډوړې نه پوری هغه ماشوم په دې انګولي کې بده الله سو او د دې لاس نه جو بیا کله پاره وشو د نبی رسول الله په جامو ویل سره ماشوم یو پیدا کارو بیا یو ام سلمہ رضی الله تعالی د ماشوم پر صفات پر پوری چلو کو د نبی رسول الله ام سلمہ ته فکر شو مکو کنه خلاص کوي دي دا جامې دې څه چل وای شي زه یو باسم پرې د چې ځان مور کې د ډوړې په منځ کې په خلکو आवाजونه مکه هغه ماشوم ډوړې پورا کړه اوس د نبی اسلام چل نبی اسلام ته یا غلام بچوړې ماشوم ته بسم الله وایو مانو تعالی سینځي وینو اول خلق لازم زی بیا بسم الله وای بیا خپل مخ خوري بیا په کاسه کې لاسونه نه وای کله بعض خلکو عادت چې ته پټې لیدل نه د مشرق نه بس مغرب ته ټوکوي او قاعده هغه ډرسه که سنو اوس په چا قرار سي الوی چې لیدل نه هغه په کاسه کې غلای چې دې وکړه بلاس راځي او که کچالو چرته راغی نو باغې چې څنګه کوته کې خو دې بل چا جیب ته وته نه چې ته به کیس نه ګوره باغز غلای پرې کاسه کو قلار شه دې کنه څه پک کله نه کله دې چې څوک سره وګړي ته کې دې پټي موټي ټولو خوري بیا به سي لوګارو خوري بیا شوروا کو خپل وته دې سي ګوري ولې دا څه چل ها ولې ته وې ولې تا وته کاده دا تاسو نه ناشته ته د ملګری خیال نه سات نو نبی اسلام هغه ته وې تعالی اسمه دې انځلې تابع بسم الله نه ویلې خپل مخ خورا لا سونه مگر زما او خلک چې لا سونه سغاشل چې په جامو نه راکاږي دا لا سونه بیا خلک کینځي او کيوان وړه پاتې شو خدا بسم الله نه ویلې نو ته په اخر کې وې چې بسم الله اول و اخر یا بسم الله اول و اخر یا بصرف وې چې بسم الله یا به وې چې بسم الله الرحمن الرحیم ایوان وړه بس په اخر کې والي تا چې دا کوم خراب وړل دا ټول پاک دا دې څه شو لکه تا چې باول بسم الله صحابي وایي چې په ډوډۍ ته کې ناستم نو ماته ولا خبري راځي څونه په خاصه طریقې ولا چلو کو من چې اکثر ماشومان چې په پیاله راوړي کنه ورچ پیاله راوړي مور ورته وایي ترور ورته وایي پلار اټول ربي پیاله ماتش
چې پیاله ماته شي دی ورته وخوري بیا ورته یو ور چبله پیاله راوړه نه چې بیا لاړ شي ټوکرې لګو ټوکرې داسې کوي او منډه ټوکرې ګزاري هلکه پیاله ماته شو نو څه قیامت شو خو جو ماته شو دته داسې ووایه خلک پیالې ماتوي نه دا خلک داسې په ادب او په احترام په بسم الله راخلي چل ورته وښایه دی چې بیا دا پیالو دا ټوکرې راوړي نو ډېر په احترام به یې راوړي دی به یېرېږي نه یاره دا ادب چې موږ یې زده کوو زده کوو نو ما به چېرته خونه ولاړ ډېره مشکله دا ګران کار دی چېرته کېدی شي قرآن ځکه وایي والذین کسان نو خپلو ماشومانو ته د خوراک چل ښول د څملاستو چل ښودل د میلمه د عذر کولو او رخصتولو چل ښودل میلمه ته د ډوډۍ او د خوراک ایښودلو چل ښول میلمه سره د په خیر طریقه د موبایل د خبرو چل ښول چې تا ته څوک ټلیفون وکړي څنګه خبرې وکړي تا ته څوک وروډه وایي ته به ورسره څه کوې دې ته آداب وایي مسلمان په دې باندې ښایسته ښکاري د ده او د غیرو به دا فرق ده ته د ډوډۍ چل ښودل کنځل نه کول بدې ردې نه ویل ګورېدل نه چې علاقه نوړې راغلی دی ورته ګورېږي په ډوډۍ کې به ګورېږي نه که ستا خپل زوی ته ډېر قاري خو په ډوډۍ کې به غږ نه کوي پرېږدې چې ځان خبور وروستو دې بیا تپوس کوه په ډوډۍ کې به ورته ګورېږي نه قارېږي به ورته نه په خوب کې به خپل زوی نه وایي هغه اوده دی او تا مې راباندې کړي ناڅه به ویښ شي ما وایي که ما خوب لي خو خوب نه وه خبره خو رښتیا ده او ده مې راباندې کړي بیا کله ناکله چې په خوب کې وایي نو مېلمه یې والی ځکه دلته دا پته نه لګي چې په دې کټ کې مېلمه پروت دی که پردی دی که خپل دی هغه یې ټبولی دې ته سوچ کول والذین کسان کفرو چې کافران دي یتمتعون دی څه حاصلوي ویاکلون خورا خوري لکه څنګه چې خورا خوري الانعام ډنګر الله والنار چې دی مثوی لهم زید هلاکت تیرې دي دپاره تسلي وکأی من قریة ابن عباس رضی الله عنه فرمایي کله چې خلک راغونډ شو نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل کور نه ویسي مکې نه او د نبی علیه السلام د مکې د کور نه ګیره واچوله نو علي رضی الله عنه راورسېد الله نبی تاسو خبر یې وینا بار خو خلک راغلي او ګیره اچول او تاسو خو نه پرېږدئ وی اسلامي صاحب ما ته حکم شوی دی زاسې موزم زه مدینې منورې ته ځم دیو خبر شو دي چرته دیو اوس ما مدینې منورې ته نه پرېږدي او ما ته رکاوټ جوړوي خو دیو مانې ني نبی اسلام داسې یو موټی د شکر واغستی او داسې ګزارې کړه دا نبی اسلام وایي دا شکر غورځول زما کار دی او د کافرو سترګو ته رسول د الله کار دی ټول خپل سترګې داسې مروړلي بیا رحمت للعالمین یادېږي نبی اسلام وایي دا علی دا امانت والا دا د اولنی کافر دی دا روپۍ د دې بل کافر دی دا روپۍ د دې بل کافر دی دا د بل دا ټول امانتونه او تاواله بیا ورته وایي علی زما به بشتره به څملې زه به ځم ته به ما پسې راځې که په درې ورځو کې دننه رالې نو زه په غار ثور کې که د درې ورځو نه بعد رالې نو زه به په لارې د مکې نه مدینې ته روان یم په دې غره کې به ما چېرته ګورې که د هغې نه لږ ښه وروستو رالې نو زه به په قبا کې یم که د هغې نه ښه وروستو رالې ډېر وخت دې واغست نو زه به په یثرب کې یم هغه وخت کې ورته یثرب وی بیا یې مدینه منوره کې علي وی صحیح نبی اسلام وویل علي رضی الله عنه خو څادر واغوست وایي په ټول عمر کې ما داسې خوب نه و کړی لکه په دغه شپه چې ما کړی ځکه وایي ما ته نبي اسلام وایي چې پلانکي ته به راځي او پلانکي ته نه ما ته پته وه قیمت څه نه شي زما دومره یقین مضبوط و بیا نبی اسلام چې د خپل کور نه وته حدیث کې راځي په پانچو مبارکو باندې تللی پانچ یې داسې لګول ځکه وایي عربو کې داسې خلک دي چې خلک د پل نه پېژني نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته ورسېد نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته داسې اشاره کوي چې دې خوا راشه ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوه شو د الله نبی تاسو په څه چرته ځئ نو ستاسو دا خیال دی چې زما په کور کې زما وړوکې ماشومه ده حضرت اسما دا به چاته حل و دا د ابوبکر لور ده
الله وي ستاسو دا خیال لري چې زما سره یو غلام دی او مسلمان هم نو دی به ستاسو حل وي دا د ابوبکر په طالبانو خوراک کړل دی دی حل نشي ویل خبره کوي نبی اسلام یا ابوبکر خلق د کور نه ګیرا چول نو وضو په قربان زم خپل لور ته وای بچوړیا زه غلام خو دستانه څوک تاسو کې ته څه جواب ورکې اته کړل هغه بابا تا خو اولې چې دا زمالون دا زمانه په ژوندونی دا سرمنو باسي خو زنه تاخم نه نبی غلام ته کافر ته تبت سوي هغه زاول غلام دا او تر صدیق مرستو کافرین تن بجدا شي سټ بلری شي وا مالک بن کوهره د چاهل نه وي زنه شمویلې زې تاسو او بګر صدیق ورته وای وې د شپې په خوب نه کې ما زګر چې د او خیرا وسته نو بیا به غار ثور درازي الته بدا او خلوشي او نبی اسلام نبی ورته په دې ته ورته وای قربان دې لوی فاصله وا درې ورځې دا کار کړل درې شپې خوب نه کړل درې ورځې خوب نه کړل چاته تاسو کو استاد رنگ خراب نشو وی مالک می پکور کې نشته ټول اشپرون کو چې زمنګ د کور څوک بي عزت وي والے والے دا ماشومین ابو جال کور تر اول سي دل تب نبی وره وډا با ماشوم بس وتا ماشوم وا ویا هم اتر ولي وی بلار د څه شو ملګری څه شو ما ته پته نشته هغه لعين ولا څپېړه راوچوله او د کمر نه کته گزاره کړ دا ماشوم ورته وای د کمر نه کته وته وای کته ما نیمه کې کنه قسم په الله که زما د خپل خبر وبس دیونه کې کما زنه مال ته چې څه کې وکړه اته روان شو ودا د ابو صدیق په کور کې لوي شو دي د دې په لارې او نبی اسلام غالي صوت ورسې کله چې نبی اسلام د سيزونو د مکه ته ګوري دي او نبی اسلام یو کلام وکړ وی نبی اسلام انت احب ارض الله الى الله تدير خوخز مکه الله تا واحب بلاد الله الى الله او الله تباباتو کدا آباد لري وی ولو ان المشركين لم يخرجوني كمشركان زنيسته زبر سره وطن او نبی اسلام یا مکه اے مکه د په خورو ځای څو کم وي نبی پری خلق او روان شو نبی اسلام حب الوطن من الايمان وبغض الوطن من النفاق د وطن سره مینه د ایمان نه خدا د وطن سره بغض او منافقت د وطن سره بغض د منافقت نه خدا افرادو کې مسلې زمکه کې به مسله نه زمکه واغ زمکه نبی اسلام چې روان شو خپشنو الله آیات نازل کړو تسلی لپاره اے نبی مخه پکېګا وکای من قريه ډېر دکلونا چې سخو قوتن پتاقت کې استاد کلینا التي اغکل اخرجت کا چته کې وسته نبی کې وسته او دا نبی ته نقصان نه دی کلیوالو ته نقصان دی نو ته به څه نه پلان کې زه وران کو دا تاسو په پیغمبر نه وکي دا تاسو په نوح عليه السلام نو کې دا تاسو په ابراهيم عليه السلام نو کې دا تاسو په لوط عليه السلام نو کې دا تاسو په شعیب عليه السلام نو کې چې په کلی کې سلام نکاو ولې هغه کله وران کړم دا د انبيو سنت دي چې ناروي په نار ولاړې نو تومت په معنی لګي دا قانون کله دین کار کې نو بډي بوته وي او کله دین کار نه کې دا د شکرانو د بسکورو کار نه دی چې بیا به خپل چنګ کړي دا دین بیان کیږي بیا کله کې نه بلستر واغوندا دین د نرتوب کار دی دا بغیرتوب کار نه دی اهلکنام چې موږ هلاک کړو دی ولرا فلا ناصر لهم نو دا غیر لپاره مددگار اشاره دی دا د کم زینه چې د دین کار ختم شو دغه خلق دی بیا د عذاب پته کیږي باغ کله کې بیا رحمتونه نه او چې د الله کتاب تلان نو بیا د عذاب پته مکیږي بیا راحت نشته الله دې سي عمل کړو په نصیب الله دې زموږ اتفاق او اتحاد نصیب
الله دې زموږ د دین سره د قرآن سره مینه محبت پیدا کړي. دې حاضر جمع ملګرو چې څونه په زړه کې شریح حاجتونه دي الله د غیب خزانونه پوره کړي، څونه قرضداري دي الله قرضونه ختم کړي، چا په کورونو کې څه مشکلات دي الله مشکلات حل کړي، څونه خویندو میندو چې سوالات دي الله سوالات دي ټول د خپل دربار کې قبول او منظور کړي. په زړه کې ارزوګانې دي الله ارزوګانې تمناګانې شرعي د خپل غیب خزانونه پوره کړي. الله موږ د مخلوق د محتاجین وساتي. تر مرګ پورې د قرآن کریم د خدمت زموږ نصیب، قرآن کریم د ناس ته زموږ نصیب، د هرې علاقې لپاره ذریعه د هدایت وګرځي. وصلی الله علی خیر.